بشیر وطندوست یم. د نن ورځ لپاره مې انګلیسي جملې په دې شکل دي. This is Shabir's dog. This is Shabir's dog. دا د شبیر سپی دی. You may go there. You may go there. ته کولی شي چې هلته ولاړ سې. Your dog always bark at me. Your dog always bark at me. ستا سپی همیشه و ماته غاپي. What do you do? What do you do? ته څه کوې یا څه مصروفیت یا څه کار لرې یا په څه باندې مصروفه یې. I would like to send this package to Afghanistan. I would like to send this package to Afghanistan. زه غواړم چې دا غوټه و افغانستان ته ولېږم. He comes from روزګان today. دی د روزګان څخه یا دی نن د روزګان څخه راغلی. We will never agree. We will never agree. موږ او تاسې به هیڅکله موافقې ته یا هم نظره نه اوسو. The dog walked across the street. The dog walked across the street. سپی په کوڅه کې روان و یا په کوڅه کې ځغاستې. When would it be convenient for you? When would it be convenient for you? دا به کله سره لپاره مساعد یا برابر وي. Wouldn't you like another glass of tea? Wouldn't you like another glass of tea? ته نه غواړې چې بل ګلاس چای وڅښې. The knife is not sharp. The knife is not sharp. چاقو چې دی هغه تیره نه دی یا چاقو پڅ دی یا چاړه پڅه ده. Don't make a mistake. Don't make a mistake. اشتباه مکوه یا غلطی مکوه. The mouse was digging a hole. The mouse was digging a hole. مژک غاره یا سوری جوړوي. When was it built? دا کله جوړ سوی و یا کله جوړ سو. He didn't answer my question. He didn't answer my question. د زما سوال ته جواب ونه ویلی. زما سوال جواب نکي. Can you come here for dinner tonight? Can you come here for dinner tonight? کولی شي چې نن ماښام ډوډۍ ته راسې زما سره د ماښام ناري وکړې. The cat is very cute. The cat is very cute. پشي چې ده هغه ښایسته ده یا ډېره زړه کښونکې ده. Come and help us. Come and help us. راسه زموږ سره همکاري یا کومک یا مرسته وکړه. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه سوي یاست. په کوم ځای باندې که نه یاست پوه سوي تاسې کولی شئ چې په کمنټ کې پوښتنه راڅخه وکړئ. ستاسې یوه پوښتنې ته به جواب درکړم او درته تشریح به کړم. زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.